خو دا خبر یاد ساتنه پکار دي چې د پیغمبر اوصاف معلومول د پیغمبر صفات معلومول دا عبادت دی ګورې دا نیک عمل دی په دې باندې الله انسان له اجر ورکوي او وجه د هغې اجر دا ده چې دا کوم انسان چې کوشش کوي چې زه معلوم کړم چې زما پیغمبر څنګه و نو دا د پیغمبر سره د محبت تراسه دي کوي شوق یې دی هغې ونیم سړی راشي دا تپوس کوي او دا تپوس د علماو نه وخت په وخت شوی دی په کتابونو کې دا خبرې علماو بیان کړي دي چې زه غواړم چې پیغمبر مې په خوب کې ولیده څنګه به یې وینم نو چې مسلمان چې دا سوچ او غم او فکر چې ما پیغمبر ولیده په خوب کې خو محبت دی دا ورسره هر سړی خو دا سوچ نه لري خو هغه سړی دا سوچ لري چې پیغمبر سره محبت وي اوس یو سړی د سیرت کتاب راوالي د پیغمبر خوی معلوموي اخلاق معلوموي بدني صفات معلوموي ته اوس څه خیال هسې لګیایي ولې لګیایي محبت دی ورسره نو په دې الله اجر ورکوي په دې الله اجر ورکوي او حدیث کې داسې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من اشد امتي لی حبا زما په امتیانو کې چې ما سره کم ډیر محبت کوونکي خلک دي هغه هغه دي ناس یکونون بعدي زمانه بعد به بعض خلک راځي یود احدهم لو رآني باهله وماله ارمان به کوي چې موږ د پیغمبر ولیدې دا بچیم قربان کړی دا پیغمبر هم ولیدې دا ښځه هم قربان کړی دا پیغمبر هم ولیدې دا مال هم ټول ولګولی خو چې دا پیغمبر هم ولیدې دا هغه خلک دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې امت کې ما سره زیات محبت کوونکي هم ټکه خلک دي او بیا اصل محبت هغه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري چې دې سره د پیغمبر تابعداري شي چې یوازې په دې کار نه کېږي لکه دا بریلیان او دا تصوف والا او دا قبر پرست دوی په دې قصو ډېر مین دي دا چې د پیغمبر زلفان مبارک دي او دا چې د هغه بیزار دی او دا چې د هغه صادر دی او د هغه لوښی دی او د هغه بیزار او دا کیسې کوي او تابعداري نشته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دغه بیا فایده نه ورکوي د پیغمبر د ذات سره صرف محبت کول او دغه د قول فعل وینا حدیث تابعداري او دا پکې نه وي دا فایده نه ورکوي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني څوک چې الله سره یقیني محبت کوي د پیغمبر تابعداري وکړي نو چې سړی راولېږي لکه زموږ په ملک کې بریلیانو یو رواج راویستی تاسو اورېدلی په دې کمیس باندې هم د څه دغه لګولې نقشه انا علیهم دا چې وي د هغه پیزار دی دا څه محبت دی صرف په دې کار بعضو په پټکي لګولی دلته په دې منځ کې او بعضو د جومات په مناره لګولی او بعضو د جومات په محراب کې لګولی سوال دا دی چې دوی سره خو هسې نقشې جوړه کړي دي د هغه نقشې پته هم نه لګي نه اصل شته او نه سند شته ویسې نشتي یو شکل یې جوړ کړی دی د پیغمبر پیزار دي شي د صحابه کرامو په دور کې د پیغمبر یقیني پیزار و که نه و تاسو نو و کم یو صحابي د پیغمبر پیزار په سر پورې تړلی دی کم یو صحابي په جیب باندې داسې لګولی کم یو صحابي د جومات په محراب کې ځوړند کړی کم یو صحابي د جومات منارې پورې تړلی کم یو صحابي جومات د دیوال پورې ځوړند کړی داسې به زه ډېر تپوسونه دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دې ټول امت کې زیات محبت کوونکي انسانان هغه دغه صحابه کرام دي نو دا زمونږ د زمانې به یو راپس یو ځان ته به هلته دغه لګولی دا نښه به یې بیج به یې لګولی د ماشومانانو په شان دا جي نعلین دي شو نعلین نقشه دا شوزه زه مونږ ته سره لږ ساعت له ومنله چې او د پیغمبر د پیزارو نقشه بلکل دغه شان وه ښه نو بیا څه وکړو تابعداري د دغه پیغمبر په کار ده
دغه په نقش قدم تک پکار دی په دې کار نه کیږي چې ته نقشه دې راغستې ده او جیب دې راچولې ده او کله په پټکي تړې او کله په جومات په محراب جوړه او کله په منارو اچې په دې کار نه کیږي نو خبره مې ټوله دې پورې راواغسته چې بیا د دې محبت سره تابعداري پکار ده څه تابعداري نه کنه نو تش محبت ګوره کار نه کوي ګوره د پیغمبر په لار تلل پکار ده اوس ته د پیغمبر نوم واورو په ژړا شي سترګو نه اوښکې روانې شي او چې بیا ته سړی وایي چېرې د پیغمبر یو حدیث دی په هغې کې دا مسله داسې راغلی یاره په دغه باندې اوس څنګه عمل وکړو موږ نو تا خو لږ ساعت مخکې نوم ته یې ژړل یا بعضو ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم او دا چل به شروع کړي بیا ورته یو حدیث کې راغلی چې دا مسله دي دغه وایي زموږ مذهب کې نشته نو تا خو سترګې ښکلولې د هغه د نوم سره او ګوتې دې ښکلولې نو داسې هغه بې فایدې محبت دی څه دی فایدې کې چې اصل تابعداري نشته داسې چې بس د نوم محبت اصل محبت او فایدهمند محبت هغه دا دی چې یو سړی صحیح د پیغمبر په ذات به میني ورسره به تابعداري کوي د هغه په قول فعل په وینا په دې هر څه به میني دا بیا صحیح محب رسول دی دا صحیح څه دی محب رسول دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت کوونکی عاشق رسول به نه وایي مخکې ما سوالاتو جواباتو کې هم دا مسله بیان کړې ده او عامو درسونو کې هم د عاشق ټکی ګوره صحیح نه دی دا به نه استعمالوي عاشق رسول یا عشق د الله سره نه عشق دا ټکی چې دی دا په هغه محبت کې استعمالېږي چې هغه د حدودو نه وړېدلی محبت وي د محبتو اقسام دي نو چا چېرته دا ویلي چې زه د خپلې لور سره عشق کوم څه وایي لور سره څه کوم محبت کوم مینه ورسره کوم زه د خپلې مور سره مینه کوم په مور مین یم مور سره محبت کوم خو داسې څوک وایي چې زه د مور عاشق یم مور سره عشق کوم نو بیا څنګه د پیغمبر په باره کې ټکی استعمالوي عاشق رسول هغوی که زموږ ملک وي دا پرېږدو دا وابیان دا وی عاشقان رسول نه دی وی عاشقان رسول اول خو دا ټکی دی وی صحیح نه دی عشق څنګه ته د الله سره کې او د الله د پیغمبر سره کې حدیث وایه پلانې پیغمبر سره محبت کې الله سره محبت کې دا صحیح دی خو د عشق ټکی استعمالول نه دی پکار الله دې موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري او هغه سره د محبت کولو توفیق راکړي